لکه شهید مې چې وي ورور در پسې وژاړمه ویجاړ وطنه څومره نور در پسې وژاړمه. قدرمنو ګرانو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او صحتمنده اوسئ. او راغلی یم خوست ولایت ته په سفر او په دې سفر کې به زه د خوست ولایت بېلابېلې ښکلاوې او د دې ځای فرهنګ به تاسو ته درښایم. خو زه هم ستاسو ملتیا غواړم تاسې هم راسره ملتیا وکړئ. لیدونکو اوس مهال مونږ په ګرده څېړۍ کې د چهارمغزو په بازار کې یو او غواړو چې د ورور نه د چهارمغزو په اړه یو څه لنډ معلومات واخلو. السلام علیکم ورور، ستړي مه شئ، صحت مو ښه دی؟ مننه ډېره زیاته. وینم چې تاسې چهارمغز خرڅوئ او څو رقمه چهارمغز تاسو سره دي؟ دوه درې رقمه چهارمغز دي، ځینې لږ ښه دي کم ریټ لري، ځینې لږ غټ وي ډېر ریټ لري. ستی په چهارمغز پورې فرق دی، ځینې اوړه دي ځینې ستر دي، ځینې ښه چهارمغز وي ځینې بکوره وي، خو ډېر چې خوښوي ښه چهارمغز خوښوي، غټ چهارمغز خوښوي. د کومو ولایتونه خلک راځي چهارمغز اخلي او کومو ولایتو ته ډېر چهارمغز ځي؟ مختلف ولایتونه راځي، لکه لوګر نه، کابل نه، پکتیکا نه، غزني نه، هر طرفه راځي ځکه چې ستر روډ دی، د خلک رقم خلک پسې هر رقم خلک یې وخلي. دا راته ووایئ چې د چهارمغزو کیلو څو ده او منې څو دی؟ من یې په 1900 هم شته، په 1600 کیلو پورې فرق دی، 210 2500 210 داسې چهارمغز پیدا کېږي چې په 400 هم کیلو پیدا کېږي. مننه ډېره زیاته چې موږ ته مو وخت راکړ. قدرمنو لیدونکو په دې بازار کې چهارمغز فروشیان ډېر دي او دلته راغلو یو بل ورور ته چې د چهارمغزو په اړه یو څه لنډ معلومات نور هم واخلو. سلام علیکم ورور، ستړي مه شئ، ښه صحت مو ښه دی؟ دا راته ووایئ چې چهارمغز خو بیخي زیات دي در سره، دغه جلغوزي دي او که بل څه؟ نه دا جلغوزي نه، دا پرګی دی. دا خام خوړه کېږي او که پخېږي؟ خام هم خوړه کېږي، خام یې چې خورئ بیا لږ ترخه لګي. دا چې کله دا رګ ورته وچاوي دیګلي ته دا مر واچوي سي ولړی سي پخه شي، چې پخه شي بیا سي خوږه لګي ترخه نه لګي. دا په اور پخېږي؟ په اور پخېږي. دا شکر دپاره کار کوي او د فشار دپاره کار کوي، د وینې غوړ دپاره کار کوي، ډېرو مرض دپاره کار کوي دا پرګي. ډېر ښه. دغه چهارمغز ستاسو د خپل باغ دی او که د نورو ځایونو نه راوړئ؟ نه وروره دلته بار باغونه دي، د خلکو باغونه دي، یو یغه نه اخلو موږ پیسې باندې بیا هلته مې خرڅوو. کوم چهارمغز ښه چهارمغز دي؟ ښه چهارمغز خو دغه دی، د یو دانه ماته که زه به یې لږ ترې وخورم چې خوند یې ډېر خوندور چهارمغز. قدرمنو لیدونکو تاسې هم بیا راشئ د دې ځای چهارمغزو نه خوند واخلئ. مننه ډېره زیاته چې موږ ته مو وخت راکړ او ډېر په زړه پورې معلومات مو راته راکړل. بس خیر، څه ژوندی دی. مننه ډېره زیاته. قدرمنو لیدونکو زموږ سفر هم ادامه لري، تاسو هم راسره پاتې شئ نو موږ به هم خپل سفر ته ادامه ورکړو.
قدرمندو لیدونکو موږ اوس مهال د خوست ولایت په مرکز کې موقعیت لرو. خوست ولایت ډېر غرونه لري چې په ځنګلونو پوښل شوي دي او د زدرانو د منګلو د ځاځي میدان غرونه د مثال په توګه یادولی شو. نو خوست ولایت د بازارونو ترڅنګ لیلامي بازار هم لري. نو موږ غواړو چې په همدې بازار کې د بلوڅۍ وریځې په طرف لاړ شو. نو تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ. قدرمندو لیدونکو بلوڅۍ وریځ ته راورسېدلو او غواړو زموږ ورور نه د دې وریځو په اړه لنډ معلومات واخلو. سلام علیکم ورور، ستړي مه شئ. قدرمندو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. وعلیکم سلام، څنګه خیر برابر ټیک ټاک خیر ده. ځان مو راته معرفي کړئ. زه محمد بلال بنو سیف د بنو نه تعلق لرم. د خپل استاد یم. ډېر ښه. دا راته ووایئ چې دغه وریځې په کوم ټایم کې پیدا کېږي؟ دا مونږ د چې چوټي شي مونږ مازدیګر نه په شروع شو. مازدیګر ګیزه بیا وریځې ور واچوو. بیا دا کومه مونږ هغه کو مازدیګر خالي دا وریځې ورته هغه کو ګیز ټایم کې مونږ وریځې ور واچوو. ګیز چې روز بیا دا مونږ وریځې دې ټایم نه مونږ وریځې شروع شي. تر اوسه پورې د نورو ولایتو څخه هم خلک راغلي دي د دې وریځو؟ او الحمدلله د کابل نه راځي، د ننګرهار نه راځي، ډېر ملک ځایونه راځي. دا مونږ الحمدلله ډېر مشهوره وریځې دي. دا ولې دا وریځې ډېر خلک مینوال دي د دې وریځو؟ بس دا د بنو خپل لاس ته دا یو هنر لري بنو. دا مونږ وریځې ځکه دومره مشهورې دي. نو تاسې ما ته یو خوراک تیار کړئ چې زه هم خوند وګورم. لیدونکو زه هم غواړم چې د دې وریځو خوند وګورم او تاسې هم ما سره اوسئ. لیدونکو وریځې اماده دي. نو زه هم غواړم چې د دې وریځو خوند وګورم. واقعا چې ډېرې مزهدارې وریځې دي او زموږ سفر هم ادامه لري. ستاسو ملتیا هم غواړو. قدرمندو لیدونکو اوس مهال زه د جلغوزیو په مارکیټ کې موقعیت لرم او دلته راغلی یم د جلغوزیو دکان ته او غواړم د دغه جلغوزیو په اړه معلومات له حاجي صاحب څخه واخلو. ستړي مه شئ حاجي صاحب، قدرمندو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستړي مه شئ قدرمنو مېلمنو، تاسو ته ښه راغلاست. زه د خوست بازار کې د شهیدانو په مارکیټ کې دکان لرم. زما نام بادشاه دی. ښه، ډېر ښه. دا راته ووایئ چې جلغوزي څنګه لاسته راځي؟ دغه پروسه موږ ته تشریح کړئ. جلغوزي خو وروره په ځنګله کې ونه لري، غرونو کې. موږ یې هلته په غرونو کې ځنګل اخلو، په پیسه باندې په غش کوو، غوټه غوټه راش کوو، دانه راټولوو، بیا دلته راوړو د مارکیټ شاته یې، بیا دلته ټکوي په مزدورانو باندې، یې نه دلته بیا دکان ته راوړو، په دکان کې یې بیا صفا کوو، یې نه صفا شي، بیا موږ هغه ډکه شي بوجوي، بیا یې هغه نه په هغه باندې خرڅوو تجارو باندې.
ډېر ښه. د دې جلغوزیو من په څو دی، کیلو یې په څو ده او کومو مملکتو ته ډېر ځي؟ امونه د کیلو حساب خو ورور جانه بیل بیل حساب دی. بعض وخت ارزان وي، بعض وخت قیمت وي. ښه مال په قیمت خرڅېږي، بېکاره مال چې وي هغه ارزان خرڅېږي. اوس وخت کې پلن په 2700 افغانۍ باندې کیلو راځي. خام یې موږ خرڅوو. ښه یا اینده حسابي دی. بعض وخت ارزان وي خو دا پلن اوس وخت کې حساب یې داسې راغلی دی. ډېر ښه. دغه جلغوزي خام هم خوړی کېږي او که پخېږي؟ و خام هم خوړی کېږي خو پخېږي، پخه خوړی کېږي. دا هر څه خپله خوښه ده. که خام یې خوړل که پخې خوړل، خو خلک یې ډېر پخوي، خارج کې پخوي، دلته یې پخوي، خو دلته موږ خام خرڅوو. مننه ډېره زیاته چې موږ ته وخت راکړ. تاسو نه ډېره مننه چې موږ ته وخت راکړ چې دا خبره هم سره وکړئ. قدرمنو لیدونکو، زموږ سفر ادامه لري. زه هم ستاسو ملتیا غواړم. درنو لیدونکو، اوس مهال زه په یو مشهوره قلعه کې موقعیت لرم چې غازي ببرک خان قلعه په نوم یادیږي. نو زما تر څنګ حاجي صاحب ولاړ دی چې د غازي ببرک خان لمسی دی. نو غواړم چې د دې قلعه په اړه د غازي ببرک خان د ژوند په اړه یو څو پوښتنې وکړم. السلام علیکم حاجي صاحب. درنو لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. وعلیکم السلام. ښه راغلی. دلته زه به خپل ځان درته معرفي کړم. د ما نوم الحاج محمد ګل ببرکزی دی او د غازي ببرک خان لمسی یم. دا راته ووایئ چې غازي ببرک خان څوک و او څنګه غازي شو؟ غازي ببرک خان د مزدک خان زوی په قوم زدران و او د انګریزانو په مقابل کې وپېدې. مخکې د دغه نه چې د قلاوې چې شی جوړ شي وپېدې د انګریزانو په مقابل کې ډېر جهاد کړی دی. او بیا چې دی د ایټل د فاتح وپېدې یو دی او بل چې دی وپېدې نادر خان. دا کله چې د افغانستان د استقلال جنګ ولګېده وپېدې، دوی د انګریزانو په مقابل کې حمله وکړه او د ایټل هغه یې چې دی قشلای د انګریزانو نه ونیوه. او بعد هغه نه چې دی انګریزانو امان الله خان ته خبر وکړ چې موږ د افغانستان استقلال په رسمیت وپېژنو، تاسو غازي ببرک خان ته ووایئ چې په شا شه. مننه، ډېر ښه معلومات و. د دې قلعه په اړه یو څه لنډ معلومات راکړئ. او دغه قلعه چې دی وپېدې، د دغه په ساختمان باندې زه لږ تاسو ته وضاحت درکوم. د قلعه مخکې ما وویل چې تقریبا 3.5 جربه مساحت دغه قلعه دی. 4 غټ ټاپي لري چې دا ټاپي چې دی هم داخل هم خارج وپېدې. د دښمن یا د غلیم د هغه نه چې دی دلته به کسان پکې وو، دغه به ساتله چې ما به په دې قلعه باندې څوک حمله ونه کړي. بیا په دغه منځ د قلعه کې وپېدې د همداسې یو غټ دیوال دی، د تاسې چې ګورئ وپېدې دغه دیوال دی. دا دو طرفه وپېدې داسې جوړ شوی و دا دیوال. او د دغه په منځ کې به چې داسې مشکل پېښ شو چې مثال په دغه قلعه باندې څوک تعرض یا حمله وکړي، د دغه منځ د هغه نه چې دی وپېدې دیوال نه هم دغه طرف وپېدې ویشتی کېده، دښمن د منځه تله، او هم چې دی هغه طرف. یعنې غلیم په دا باندې نه توانېده وپېدې چې دغه قلعه وپېدې دی په خپل هغه کې اسارت کې راولي. او دریم چې دی په دغه هغه کې قلعه کې یو بل هغه نقشه یې داسې جوړه کړې وه چې دا د منځ حالات چې مثال داسې حالات ولګېږي چې یاره خو معاصره شته دغه ځای بیخي معاصره شته، څوک پیډیا هم نشي وتی، غذایي مواد هم نشته او خبره تسلیمولو ته راځي. نو په دغه کې بیا د لاندې ځمکه چې دی داسې یو 20 متره غوچ کړې وه، کویه یې وه. بیا دغه کویه یې داسې تونل ایستلی و لاندې هغه ته دریا ته. یعنې دغه کوم کسان چې په دغه منځ په هغه کې دي قلعه کې دي، دا کسان به بیا کړای شي وپېدې چې ځان د محاصرې نه خلاص کړي، باندې ووځي وپېدې. دا بیا نوي چاته هم پاته نه وه، داسې یو خاص هغه یې د دغه قلعه دپاره دا جوړ کړی و. نو دا داسې یو مختصر هغه و معلوماتو چې تاسو په هغه کې حضور کې ما وړاندې کړه.
البته یوه خبره زه بل هم یادواري کوم د دې قلا په ارتباط باندې چې دا د اطلاعات او کلتور کسان هر کال راځي دلته د دغه کلا په ارتباط دغه تاریخچه پوښتنه کوي موږ معلومات ورکوو چې دا نن جوړیږي سبا مګر دا چې د ورځې په تېرېدو سره مخکې دا رقم نه وه دا د ورځې په تېرېدو سره وپېدې بارانونه شو وپېدې واورې شوې سیلابونه شو دا که جوړه نه شي دغه تاریخ دغه کوم تاریخي هغه چې اثار چې دی د وپېدې د غازي بابر خان چې د امیر عبدالرحمن خان دغه ځای جوړ کړی و دغه به د منځ په د وخت په تېرېدو سره به دا د منځه لاړ شي نو که توجه لږ ورته وشي دغه ته او دغه په هغه شکل سره که مخکې چې وه په هغه رقم دغه جوړه شي دا نو د افغانستان د تاریخي آبداتو یا د قلاو څخه یو مهمه قلا ده چې دا د افغانستان سرحد د ډیورند خط وپېدې د انګریزانو په مقابل کې دغه مجاهدینو ساته ومن الله التوفیق مننه ډېره زیاته چې موږ ته مو دغه په زړه پورې معلومات راکړل لیدونکو واقعا چې ډېر په زړه پورې معلومات موږ ته حاجي صاحب راکړل او زموږ د خپرونې پای هم په همدې ځای کې دی نو تاسې هم په الله سپارم د دې کلا بېلابېلې برخې تاسې هم وګورئ د خدای په امان